800 ورځپاڼې ته باوري سرچینو سهار 8 بجې تایید کړي چې د طالبانو لومړی وزیر ملا محمد حسن اخوند د زړه ناروغي لري. سرچینې زیاته کړي چې ملا محمد حسن اخوند د دوشنبې په ورځ د مارچ په 8 په کابل کې د فرانسې روغتون ته د بشپړې ارزونې لپاره ورغلی و. د راپورونو له مخې هغه د فرانسې د روغتون په ډیټابیس سیستم کې ثبت شوی او د طالبانو مشر معاینه شوی دی. سرچینه زیاتوي چې له معایناتو وروسته د ملا حسن اخوند ناروغي د زړه د بندېدو په توګه تشخیص شوه. د طبي لارښوونو له مخې د زړه ناکامي یوه جدي ناروغي ده چې زړه یې د وینې پمپ کولو وړتیا له لاسه ورکوي. د سرچینو په وینا دا ناروغي د سږو او ځیګر د بیرته ستنېدو لامل کیږي او د انسان ژوند لنډوي. طالبان تر اوسه د نوموړي د ناروغۍ په اړه څه نه دي ویلي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظریات را سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.